الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. د دین اسلام یو دریم رکن چې هغه ډیر زیات د اوچت شان والاو او شریعت د محمد رسول الله علیه السلام کې دا غیر عزت بیان شوه دی او دا د تقوا د حاصلولو یو لوی سبب هم دی چې هغه ته روزه ویل کېږي. نو منګه تاسو د روزه احکام د روزه مسائل او بعضی مهم امور چې مخکې خطبه کې ویل شوی او صفاتی دي ان شاء الله د خطبو کې به ویو. او تیر شوی خطبه کې ما یو خبره کړې و هغه دا دی چې یو قسم روزه دي چې هغه ته نفلی او مسنون سنت روزه ویل کېږي. دا غي تذکرہ ان شاء الله زنن خطبه کې باذن الله کوما. دا دې خبره مقصد بدای چې دا مسلمان دا به روزه صرف رمضان ته نه را جمع کوي چې صرف د رمضان روزه به نسما او نه نور روزه به نه نسم. زمنګ استاد سي مقتدا او رهبر او رهنما جناب محمد رسول الله علیه السلام دے دا هغه زندگی دا هغه عبادت دا هغه معاملات دا هغه سیرت او صورت دا زمنګ استاد سي لپاره یو خسته د اقتدا زیاده. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه
زمنگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکه څرنګه چې دا یو منځګزار انسان و نو دغه شان دا یو روزنیونکی انسان و دا یو مجاهد انسان و او دا د الله د دین یو دعوت کوونکی او د الله په دین خفه کېدونکی انسان و نو باید چې هر مسلمان کې دا خسته خسته صفتونه راشي دا نفلی روجی دی زبردی تذکره وکما خدا سی بنا کوي چې په یو وګي واوري او په بل یو باسي او یا وی چې مولوی صاحب دیوال ته بیان وکړ او کور دی ودانی اسړه قاضي راته او قاضي ته ویلی ته ملامت پړی بالکل کور تراغه رچاو ته ویلی وای قاضي سے بچا په سلام وکړه وای غډیر پړ پړ کاول خو زه بنی پیښو چا ته ویلی وای زما برونو صدا خبرې کومه ستاسو د ټولو نامخ کې زډیر ګناګار ما اولې خپل ځان ته وایم زما عبادتو کې ډیر کمې ده نو اولې ځان ته وایم دویم هر مسلمان خور دا ځکه ته وایم کدا د دنیا په هر ګټ کې او کدا زمون خبره په هر طریقه باندې اوري زه د الله او د رسول د پیغام او ترسوم چې اصلاح د خپل ځانونو وکړو هغه شی لکه ما مخکې ویلو چې دا غي به حساب اجر دی لکه د مون دون اجر د صدقې دون د نور دون دا واحد روزه ده چې د دې حساب نه دی د ته میټر نه لګي دا به حساب ده یو الصابرون اجرهم بغیر حساب او دا روزه هغه عمل دی چې رب العالمین ویل دي حدیث قدسی دی چې د دې بدله به زه د فرشتي او د نبی او د بل پلاس نه ورکوم وانا اجزي به الله وی د دې مزدوري به زه خپل ورکوم او روزه هغه عبادت دی چې په جنت کې یو خاص ګیټ الله جوړ کړی دی او هغه ته باب الریان نومي پیښه دی او ویلي به چې کوم روزداران سړی او زنانه نه په جنت تزيق په دې ګډ باندې به ورنه نوځي نو الله دې دا فضیلتونه زمونږ استاد سیم نصیب کړي او خاص کر ورونو د دې ورځو دا خو د سر روزي دي چې دې ته نبی کریم علیه السلام دې د جمعې روزو ته غنیمت بارده ویلې ده غنیمت بارده یخ غنیمت یعنی بے جنگ غنیمت چې په سوري کې ناس دی والله لا اجر درکې په دې باندې یو ځل عمر رضی الله تعالی عنہ امام بخاری باب ذکر کوي ماشومان به روزي نیسي صحابه وای زمنګ بچو به من روزي پیلولې او منګ ولا وړي ګډې کې جوړې کړې وي چې خوراک پسې به وجړل ګډې به ملور کړلو به کولې یو نشئی عمر نیولې او رسنه وو نو یو ډک چې دی وستو نو ته ویل الله دې تباکا زمنګ بچینم روزه دي ماشومان او ته لګې دی وخرز کوم روزه خوري قرانه نورونو دا د جمی روزي او دا د جمی شپې قسم په الله دا د عبادتونو دا د جنتونو د ګټلو او د طاعاتو خزاني دي په دې شپو کې چې ته څونه خوب کې هغه دې پوره کیږي چې څونه خبرې کې هغه دې پوره کیږي چې څونه ضرورتونه رفع کې هغه دې پوره کیږي او پورا نیمه شپه دې به د الله بندګۍ ته پاتې کیږي نو چې دې شپو کې د الله خوشاله نکي او په دې شپو کې د الله سمزه برابر نکي او په الله ځان جنتی نکي نو ته پوهې شې چې ډېر بدبخت انسان او په دې ورځو کې چې دا غسار څټي څه د پاسه شپږ باندې مونږ کېږي او په پنځه بیرته به اذان کېږي نو یاره دې ورځو کې خو زم ته واړه ماشومان غم روزي شي نیولې غنیمت البارده الصوم بالشتاء غنیمت البارده سنن کبرى د بهقي کې روایت ده
راځي مړه چې دا عمل وکړو کې پاتې دنیا ده وخه مسک واله ده او کواله نه و به وو د الله په بندګۍ کې راځي دا نفلي روجي دي زبې بیان کما او تاسو رسدنن نه تاسو کې چې موږ به عمل کوو صحت بم خی دماغ بم برابری د الله سبب تعلق جوړي د حسنات رجستري بم دکی لړون د الله نه څه وړي د دوستر کې دې شي موږ سبا روجي نیسو او هسپتالونو کې مریضان پراتی وسم نه د سي بيمارۍ نه راته لګېدلې چې به روجي نشونی ولې الله مکه جیلونو کې مړیو هغه ابو دردار چې الله نو خو جوړلی وکنه وای وا ابو دردار ته به مړ شي ستاسو زې به روجي څوک نیسي ابو دردار مونږ بل څوک کوي ابو دردار د جمع شپې به عبادت بل څوک کوي من ذا يصلي عنك من ذا يصوم عنك من ذا يقوم الليل عنك ابو دردار دې خبرو څه لګ فکر پکار دې زمونو او اصل خبره ده کغواړي چې نفس دې برابر شي غواړي چې عملونه دې ډېر شي غواړي چې الله خوشاله کې روزي ونیسه دا روزي نفلي زبېوه ما یو طریقه د نفلي روزي چې په حدیث عبد الله ابن عمرو بن العاص کې دا الله دې راضي شي کې هغه په ټول شپه به بندګي کولا او ټول ورځ به روزو به محمد رسول الله ته دا کار مکوا د نفس حق دی د خزم حق دی د بدن حق دی نو وګدا روایت دون روجي بني سم دون اخر وت رسول الله عليه السلام وي بهترین روجي الله تا د داوود عليه السلام روجي احب الصيام الى الله صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما داود علیہ السلام به یو ورځ روزو یو ورځ وکوجو دا بهترین روزي دي نو که یو انسان له الله دا قوت ورکړي چې هغه یو ورځ کوجاو یو ورځ روزا نو دا بهترین روزي دي او دا مو وایي چې څوک نشتا الحمدلله دې امت کې داسې خلق الله پیدا کړی دي چې حیران بشي څخه ما د حبشو څمرګری لیدلیو په سعودي ریاض کې او ما یو عالم مجلس کې ناسو بیره ته چا ویلې وای دا سړی نه مالو وای دا چې د کومه ورځ نه بالغ شوی دی نو دا یو بیماری او یو اختره د دینه ما سوا یو ورځ کوجي یو ورځ روجي چې مختبه د کتل تابع د دین کې راوځي خاص بل سمرګرو ماته ویل دا صحیح سته حافظ دی قران یاد بخاری یاد مسلم یاد ترمذی یاد ابو داود دا ټول الله دې امت کې نشنا خلق پیدا کړی دي حیران بلاټ شي دماغ باندې ته ودان کې دماغ نو الله دې منګو تاسو دې مزي کې راوړي الله دې زمنګ بچو کې د خلق پیدا کړي چې هغه یو ورځ روزي او یو ورځ کوجي او ته به دا مزه وینا او دا فن او دا مزه من خو یو رمضان روزه نیسو ام ټول د سیو لکه د الله سکانو پورډرینه چې پورډر ختم شي الله خبره پر اسانه کې روزه اگر روزه الله ته نږدې د الله باندې چې څونه پورډرینه دماغ می کار نه کوي او پلان نه کوي اساسان وي مستړی کوفله ته پرې چلے دا روزه نه ده دا یو قسم نه پلی روزه دی خیر مرګرو دې په دې یو چلم کو کله د څه ټول عمر نشي نیولای کنه وزته چې به چې دې میش کې با انزل سورۃ روزي نسو يصوم يوما ويفطر يوما زرازه دې افته کې یو ورځ کوجا او یو ورځ روزا دې عبادتو کې والله خپل یو مزدا یو خوند منګه غنه دې څکلې کوم وڅکو به په خلق وجني خو منګه بداغې نه درسته کیو خیر دې باندې کله تجربه وکړي اسوانانو او شبابانو دا وخت له وردا باندې وځي د توي قبيله یو سپینګره د رای خار تر راغله و رای مشهور خار دی نو بس غریب ته بس مصیبت جوړ شوه نو باول تیتلیو په لباس کپړو کې خلکو را پاتو خو د جړا به نه په قلاله ده
نو چا ورته وویلې بس د سپینګیرې قصه په ټوله ختمه شوه. نو هغه بس وجاړل او جړا کې وایي الا لیت الشباب یعود یوما، که یو ورځ الله ځواني راکړي نو فاخبروه بما فعل المشيب، والله چې په چغو چغو به ورته وجاړم چې د بوډاتوب په ما باندې څه څه نختې ونه کړې. دا ورځې په موږ راروانې دي، سترګې به کار پرېږدي، بیا څلور سترګې دوه به چشمې، خپې به کار پرېږدي، ړانګې به اوسئ، غوږونه به کار پرېږدي، د زړه به په بیلې ګولۍ خورئ، د فشار به په بیلې خورئ، د شوګر به په بیلې خورئ، د زیړي به په بیلې خورئ. زما ورونو ځوانانو ګوره دا وخت دی او د پټي په منځ کې لګې ویو بس که څه مو وکړه ومکړه او که ونه کړه نو ورځې دې تېرېږي. واوره ده ګوره که هسې دې کېښوده ولي کېږي او که لوښي کې دې کېښوده اوبه به ته یخېږي. ځوانۍ نه فایده والئ ای هلکانو، ای ځوانانو جنکو، ځوانۍ نه فایده والئ. دا د الله ډېر غټ نعمت دی او دې نعمت نه فایده والئ. دویم قسم روجې دي زما ورونو د محرم د میاشتې روجې. دا د محرم د میاشتې روجې چې دا د کال اولنۍ میاشت اسلامي، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی اولی، جمادی ثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذوالحج به محرم شروع کیږي. دا هغه میاشت ده چې په حدیث د ابو هريره رضی الله عنه کې راغلي دي چې امام بخاری مسلم دا روایت راوړی چې افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رمضان پسې بهترین روزي وروسته هغه د محرم د میاشتې دي او بهترین منځ په فرض منځ پسې وروسته هغه د شپې تهجد دي. الله دا دواړه زمونږ نصیب کړي. د حدیث کې دي چې د رمضان میاشت چې ده ویم د محرم میاشت دې کې روزې نیول ډېر زیات اجر دی، ډېر لوی اجر دی کې. بس د دې نه فایده اخیستل غواړي. دریم روژه د عاشورا ده. د عاشورا د محرم لسمې ورځې روژې ته ویلی کېږي او دا د عاشورا روژه د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت دی چې رسول الله علیه وسلم د رمضان د فرض کېدو نه مخکې د عاشورا روژه به نیوله. خلکو ته به ویل روژې ونیسئ. صحابه ورته ویل یا رسول الله یهود د دې ورځې تعظیم کوي، نسوارای کوي. نو د الله نبی ویلې که زه چېرته آینده کال ته الله پاتې کړم ما له ژوند راکړه نو زه به د یهودو خلاف کوم. څنګه لأصومن التاسعه، زه به تاسوعه او عاشورا نیسم، نحمه او لسمه دا به نیسم. او بل روایت کې دي د الله نبی وی نحمه لسمه یولسمه، یعنی عاشورا ونیسئ یو ورځ مخکې او یو ورځ دې وروسته. نو کامل روزې د عاشورا درې دي، نحمه، لسمه، یولسمه. دویمه روزې دا دي نحمه، لسمه. دریمه روزې دا دي لسمه، یولسمه. باید چې دا سړی ونیسي. او دا زمونږ د ښایسته پلار ښایسته پیغمبر محمد رسول الله ارمان او بچی د پلار ارمان پوره کوي کنه. وی ویل لئن عشت الى قابل لاتصومن التاسعه، که زه آینده کال پورې ژوند دی وم زه به نحمه مسلیسم. نو فلم یأتی العام المقبل حتی توفی رسول الله صلی الله علیه وسلم. آینده کال چې کېده جناب محمد رسول الله وفات شوی و. زما ورونو دا روزې نیول، د عاشورا روزه نیول، نحمه تاسوعا نیول، یولسمه اوسه نیول، نحمه لسمه یا لسمه یولسمه دا روزې نیول د دې په احادیثو کې ډېر زیات فضیلت دی. د ابو قتاده رضی الله عنه روایت دی چې دا امام احمد مسند کې راوړی دی چې رسول الله علیه وسلم وی د عاشورا روزه د مخکې کال د ګناهونو کفاره ګرځي. بڅونه ګټې دي او څونه فایدې دي په دې کې. او دا روزه د جهالت کې خلکو نیوله.
د رمضان د فرضیت نه مخکې مؤمنانو باندې ولا به اخر کې چې رمضان فرض شو رسول الله علیه السلام کله چا خوخه وځي ونی سی او خوخه نه دی نسی څلورم قسم نفلی روزه هغه د شوال د میاشتې دي چې په شوال کې شپږ روزه ونی سي حدیث د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه دی د ابو ایوب انصاری هغه صحابي دی چې د روم په غزا کې په ستونیه کې شهید شوی دی او دا هغه صحابي دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته لاړ یو صحابي الماکره برازي بل الماکره د الله نبی ویلي زما دا دغه پرې دی دا موخه دې ته الله زه خو دلې دی او لاړ او د سیدنا ابو ایوب انصاری د کور مخې ته ډومګه ولګوله دا ابو ایوب انصاری وای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي من صام رمضان چا چې رمضان روزه ونیوله ثم اتبعه ستا من شوال بشفق روزه شوال کې ونیوله یا شوال د مې روزه ونیوله هغه کې به کاول کې نیسی او کاخر کې او کمنس کې که یو ځای نیسی او که جدا جدا نیسی شریعت به دونه پابندی کې نه دا کړي نو کانا کسیام الدهر دا د سیدره ټول کال چې روزه څنګه یو نیکی په څو ده لسفانه ده کنه نو چې تا د رمضان روزه ونیوله یو په لس حساب کا نو لکه لس میاشتې روزه دی ونیولې نو دا شپږ روزه دي یو میش دو پاتې شي دو میاشتې کنه نو یو په لس نو شپږ د شپې ته کار کوي نو د دوه میاشتو لدی وکړه روند الله نه څه غواړي بس درګي الله عمل نامه کې لیکي چې فلاني خان ټول عمر روزه دی وای د پیدمنې خزي بچي دا څومره ګټه دی وکړه او دا اصل ټکو خبرې نه دي نه د یو بډاو نه د یو بډای خبرې دي دا د امام الانبیاء محمد ابن عبد الله علیه الصلاۃ والسلام خبره ده کانا کصيام الدهر امام مسلم حدیث راوړی دی بالکل روایت صحیح دی مرګرو دا څنګه تاسو نیسو په زنانو د پاره دی کې غوړه طریقه ده غوړه در جمهور قول دی چې اول په قرضی روزه اخلاصي کې به بکسه اخلاصي او یو قول پکې دام شته دی د بعض سلفو چې خیر دی غیر شي نیولې دا مثلا ګرمي د قرضی وسینه یو ورسته ونیسي اپا ود کېږي نه او داتې په ود کېږي تقریبا یو درې علما په سلفو کې ماته معلوم دي چې هغه په دې باندې قول کړی دی څنګه تاسو چې رمضان ونیسو لکه غار چې مشا کړی قبل روزه ونیسو واجنې می په مولوی څه بس نه کې دا ټول کال روزه شمه مشانو څه تاوان ونه کې نمرګرو عبادت وکړو رواجان به نه کوو ځان خودنه به نه کوو ځان به الله ته دې کوو پنځم قسم روزه چې هغه نفلی روزه دي او زمونږ پیغمبر جناب نبی کریم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نیولې دي هغه د ذوالحجې د میاشتې 9 روزې دي ذوالحجې شروع شو تر 9 تاریخ پورې لسم به هغه دغه راځي د اختر ورځ راځي هغه کې به روزه شو هغه په روزه ونیسه چې د قربانۍ په وخت باندې خپل روزه ماته کی بعضی مولان دې مسله کې غلط شي غاټ مولوی شي وي استدونه غلطي وکي چې هغه په سترګو څخه جوړاندي ميني یو عالم دې اشرف علي تهانوي هغه د انډیا د تحانوب د علاقې دې یو کتاب یې لیکلی غلطي مسلې نو غلطو مسلو کې وای بعضی خلک وای چې د اختر په ورځ په خوخه باندې به د روزه ماته نه لګا وای دا غلطه مسله ده زما ګرامه قدرمنه ته غلط شوی خیال دی کله سړی صحیح ده غلط وای کله سړی دسی چې یو حدیث ته نه رسید عبد الله بن عمرو بن العاص ده څونه جلیل القدر صحابي دی سبحان الله کان من دعات العرب ده داس یو عجیب ځوان دی او نبی سلام با د دې عمرو ابن العاص بارک ویلي چې خلق اسې د خلی اسلام راوړل او د زړه ایمان راوړل اسلم الناس وامن عمر
د عبدالله بن عمرو بن العاص دی بس دې مسله باندې دا نه پوهیا چې کله زنانه باندې غسل واوړي نو دا به د سر کوڅۍ کولاوي کونڅۍ او کنه به کولاوي نو عبدالله بن عمرو بن العاص بالکل به کولاوي شاوته تکلیف دی وای تکلیف دی بس کې دي نه چې دوه درې قضې کولاوي دي یاره دا اوس بل طرف صحیح حدیث دی چې د الله نبی وای کونڅۍ کولاوي ونه باندې نشته ابي عائشه ته چا ویل چې مورې دا زنانه چې د غسل مشکل کې راشي دا کونڅۍ دا پړی وي الکې هغه ویل نه ولی بس مله حدیث یو ته ویو د میمونه یو ته ویو د صفیه ته ویو د نبی صلی الله علیه وسلم چې موږ دا په مخ کې دا چل کړی او موږ ته دی ویلي نو چا ته ویلي چې دا غته دا عبدالله بن عمرو بن العاص شوی چې کله وی نو عائشه نه مسکی شوی خندلې وای واجب ابن عمرو و د ابن عمرو بچی تعجب دی الله افلا یامرهن یحلقن رؤوسهن دې په ځای دې خصو ته وی چې ټینچن راواله د سرونه وخراوي لنډه یې کوي چې دا سار ناس ته د ورځې ناس ته دا کومځي کلاوي عبدالله بن عمرو بن العاص ته وی چې ځان خبرې مکوه چې خبر شو عبدالله بن عمرو بن العاص خوشاله شو وای دا حدیثونه موږ نه پټ شوی الله دې ام المؤمنین باندې رحم وکړي موږ ته وخت کله یو خسرې غلط شي دا بازي وای څنګه غلط شي نو موږ په دې اوس موږ هم نه کوو څنګه غلط شي او دا به ډېرو انسانانو دا کارونه واقع کیږي دا عیب نه دی انساني بس نه پوهېږي دې باندې امام مالک یو مجلس کې ناست و امام دار الهجره دی د اته څولېختو مسلو د امام مالک نه چا پوښتنه وکړه امام مالک زما خلک څه دولتيات نو کې جواب ورکړ او نور ویلا درې مالک په دې نه پوي اوس څنګه یو سړی و چې امام دې په نه پوي ولې نه پوي نه پوي نو د نه پوي دغه څه جواب دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د شپاړو مسلو چا تاسو هغه تو څوار په مسلو کې ویل لا درې څنګه پوي دماغ کمپیوټر می کار نه کوي دا څه به غور نه دی لا ادري دا نیم علم دی ور علماء وي او د سلف په ویلي منګ الله کمال ته پدې ورسېدو چې من په لادري باندې ځان تعار او شرم نه دي ځان کړي اوس خو مولا څنګه وایي چې زنه پیګو وای مولا ان باشد کې چپ نه باش مولا دې ته وایي چې چپکیږي نه او به دا فیسبوکي مولا زما د الله ته توبې چې خلک هم گمراه کړو ځانونه هم گمراه کړو سلف په ویلي وای په عالم کې اجهل الناس عالمي قمقل څوک دی وای اسرهم بالفتيا چې څوک ډېر زر دا فتوا ور کوي کنه ته پوه شئ دا په بلا مخامخه به عقل دی او دا اصول د پدوم نه دی خنن دین و شرمېدا نو کوم یو دروازه کې بسړې د دین جاړي ډېر احتیاط وکړي ډېر احتیاط دې کې وکړي نشر بلی صاحب چې دا خبره کړې ده نو دا غلط شوی دی وجه دا دی چې صحیح حدیث دی د محمد رسول الله علیه السلام به دې کې دا نه روزه د ذل حجې د اول نه واخله تر اخر د اختر ورځ پورې دې باره کې پنځه روایت دي امام نسائی الله دې رحم په وکي خپل سنن کې راوړي دي په دې کې شیخ البانی سے وای دا دوه روایت ضعیف دي او درې کې صحیح دي یا دوه صحیح دي او حسن دي او دا دوه چې دي دا ضعیف دي نو ورګرو دا روزي دي ځان ته بس دغه وکړي دا د نن نقص وکړي ک الله ور رسول ذل حجې ته نه خبروجي نسو دا په بدني عبادت شي او اختر په ورځ به مال بلال کو منځ به مو نو دا به مالی عبادت شي او بدني به شي او که حج لا الله بوتلې نو دغه باندې نور به مهرباني الله تاسو ټول حج لا بوتلې کی که سړی وي او که زنانه وي الله ډېر غټ درد دی د زما صفه جون نه کويږي ښا نو دا روجي دي زما ورونو دغه کول غواړي خاص کر د عرفه د ورځې روجا اجي سه پالتا عرفه کې روجا نه نيسي ام فضل نبی صلی الله علیه وسلم په ورکړه هغه په محضر عام کې وڅکل زکات ته دعاګانو د سخت ورځ د اجي د دعا په کاته نور
دا د ابو قتاده روایت مسلم راوړی دی که چاته صحیح نه مونږ ته صحیح دی مسند د ابو یعلا کې دا روایت صحیح دی د سلفو اثار هم دی باندې شته چې دا الله د 2 کالو ګناهونو کفاره ګرځي شپږم نفلي روزې چې دا به مونږ او تاسو نیسو هغه دا دی چې هر میاشت کې 3 روزې ونیسو هر میاشت کې 2 روزې نیسو 3 روزې ونیسو ګوره دې کې زما ورونو 2 طریقې دي دام شي کوله چې اولنی لسو کې ونیسي نو دام شي کوله چې منځنی لسو کې ونیسي او دام شي کوله چې اخیری لسو کې وکي یو بل قسم دې ته قریب روجي دي او هغه ډېر خېد ان شاء الله هغه دا دي چې ایام البیس وته وي دا شپې چې سپینې شي دیار لسمه څوارلسمه پنځلسمه حدیث د ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ کې دی چې دا دیارلسمه څوارلسمه پنځلسمه دا روزه نبی علیہ السلام دې ته ویلو ابا ذر اذا صمت من الشهر ابو ذر چې مېش کې روزه نیسی نو پسون 3 ایام 3 ورځې روزه ونیسا پسون 13 و14 و15 دا روزه وي او بیا با ترمذی کې روایت ده سید ابن خزیمه کې ده مسند طیالسی کې ده ابو ذر غفاری با دا روزه نیولې راځي چې دا ونی اسلام څلور درې روزه مېش کې نیول منګه سمار نه به یو نن څه پاتې ګټ تخېږي نو دا 3 روزه چې ونیسو نو دا الله په کتاب کې چې زما استاد یې کې بدیم کې لیکي نو تاسو ولي کې چې بلادي خان دا ټول مېش روزه ونیول سمهربان الله دې روزه دې 3 ونیسا او کتاب کې لسی پر موته کوي دریوتا نو دریوتا چې سي پر وګي نو څو وشي دیش وشي او به چې الله غ فضل وسشي او دا یو صفرونه او تګوي نو یو نیکی الله د وحد غته مچتای به والله يضاعف لمن يشاء سمهربان رب دې سبحان الله زموږ عمرونه کړی نو منګه ته داسې څټکی وخودل چې باغې باندې زموږ سم سرداران جوړي نو یو میاشتې د رمضان ونیوله نو شوال کې دې نیولې وي نو یو دې سره شوال ښه نو هره میاشت کې 3 دیسه یاره دا چې ټول راجمع کې دونه دې نه جوړېږي مړه رمضان کې پیسې نیسي دا 2-3 روزې دي نورې او په دې باندې ستا ټول کال دا په روزو کې نیسي وای ګټه منده وای پیدا منده و د پیدې مسلمان سره یو مسلمان خوري ته څونه ګټه وکړي ستاسونه مهربان الله او مشفق پیغمبر محمد رسول الله دې چې دا د خیرسته د عبادت لاري خي و من نفل روزه چې هغه زمنګ امام زمنګ مشر زمنګ پلار زمنګ پیغمبر محمد رسول الله ولی عليه الصلاه والسلام چې اتو روزه وي یو روزه یوم الاثنين و د پیر پس شو او دویمه روزه یوم الخميس ده د زیارت ورځ ده څوک ته دوشنبه او پنځشنبه وي څوک ته پیر او زیارت وي یوم الاثنين یوم الخميس وته وي د دې باره کې د ابو هريره رضی الله عنه روایت ده امام احمد په خپل مسند کې راوړی دی وای په دې افته کې دا ټول ورځې چې دي تاسو له خپلې ټول غوځوي په باندې تختی کومه ورځې یو د پیر ورځ او بل د څه د زیارت ورځ وای خالی ګورې دیتا دا شمار سي جمعه خالی اتوار د بنده دا ټول عملونه ملائکه لیکلي او په دې ورځ الله ته وکړي چې الله پلاني دا کړی پلاني دا کړی پلاني دا کړی بیا یوم الثلاثاء یوم الاربعاء او ورپسې یوم الخميس ده بیا د دې ورځ عبادتونه د زیارت په ورځ الله مخینه دا رجستر ورولي حدیث کې لفظ راغلی دی تعرض الاعمال یوم الاثنين والخميس دا الله مخې خدل کیږي دا الله نبی په ویلي فاحب ان يعرض عملي وانا صائم مالا دا خوان را کوي چې زما د عملونه لاړ شي او نن په کې لیکلي دا سه رارواني او چې نن محمد رسول الله روزه ده نن څوک روزه ده
محمد رسول الله هغه انسان چې الله په قران کې بار بار وایي لکه ته په مې بخلې ګوره اے نبی ته ما بخلې هغه بنده وایي زما زړه په خی چې زما نن ورځ د الله په خاطر جوړ شي ته د روزي عمل وکړي دا د بخلي نبی کار دی زما استاد ګناګار بچایي زما ورور ما ته صدا سوچ رانغه ما ته صدا فکر رانغه چې زما د عملنامه کې هم یو ورځ لړ شي کړ او الحمدلله په دې ورځو خاص کر د عربي ډول به څه تکړه دي سر د حرم له چوک ډیر دی هغه ته به پته یا رسمت ته وایم چې اکثر په دې ورځو باندې زوی روزي الله دې موږ ته ورې موږ تاسو دا ونه څه کم نیو اقصی بدلونه دي اقصی لاسونه دي څه مو شو دا روپاټي دي نه دي روپۍ کا روزه موږ له روپۍ نه نیسي هغه بر عادي روزي دي دا روزي هم څه دي چې ته پښمنۍ کې را پاتې کور کې یو پتیله د بل دیوال نه ولې بل نه پښمنۍ او پلانې چې دې جوړې کړې نه مړه دا مخه ته انسان دی چې به ماډل شو چې دا چې کوئی پړې وښلې هغه کې دا یو څه وي یو بل څه د دې هغه پښمنۍ له بم څوک نه را پاتې ته ما د سراواله ما خام کې ورته کې او څه کې دی او موږ تاسو چې دا وخت کې څه نه وایي او دا غته دا ما خام به لوی اخر نه تشکړې نو موږ چې دا کې به خبر ته زموږ څه دي کوي سره په دې څه دا نه کوي باندې مرګري ویل یا زموږ حالت ډیر کمزور دی باندې پښمنۍ کې څه کوي چا ویلی او لږه غوخه او اخر کې وایي دوانه پسې وکړو مې نور څه کې څه خانه پرې وځه ډیر احتیاط کوي مرګ دې خوراکونو کې دې شیو کې روزونی سند لیکو کله متنګ وته اته ټول کله په تنګیو روزه مې دا خبرې مکوي او پلانې مې دی او مسبخین ته دوه بجونه شوي چې نغري کې څه شی باندې ورکه کدي محترم ګړې ته لګا پوری ولګا گزاره او دمه مې شرم عبادت ته به تکلف روزي ونی سي الکان او ځوانانو او زنانو جنو ټول به تکلف روزي دي سي خلک متنګ وایي باندې بعض خزه یې خاون نه پدې خپي زنه روزه مو ته مال سودا راوړل اے مسلمان روړی دی پرته په نور څه چل کېد الله بندګي دا ګړې یار خبره چې منو رسول الله به ویلي د یوم الاثنين ما ته ډېر اکرانه ده په دې ورځ زم پیدا شوی نه قرآن نزولم پر انسان کې په دې شوی دی او دا ډېر محترمه ورځ ده راځي مړه وسرور هم یو بدنم برابر دی د پښمنۍ او د رجماتي کارم کیږي ورځ هم لنډې دي راځي چې نن د قصو په جلا رجيبه نه پریدو د ځوانان په کار دی چې لاس چې کې څنګه زړه خپل مطمئن شي ای جمعه کې بر الله ځان تاول سوچ وکي ان شاء الله د ټول شبابانه وي او د الله په مینه مسي وي او د الله او رسول زمينه ده او چې د الله او رسول زمينه هغه ته روزه چې هغه د لوی غرام په شاکې د الله او رسول لپاره اتم قسم نبلی روزه محمد رسول الله عليه السلام د شعبان میاشت ده دا خځه د سشي او ته برات ته وی کنه دې کې ډېر روزي نیولې خو دې کې ورناشنا طریقه ده دا باندې چې پنځل شب برات بنسي دې کې صحیح حدیث نشته او بعضې د سي دته نه نیسي او چې د اخر ته شي وای ته یا په رمضان یا په تغي دا باندې کې اول کې به نیسي کني سي ټول باندې سي یا یو عادي ورځ ده ستا په دغه ورځ برابر شول کې یوم الاثنين یوم الخميس نو به شي نیولې ابي عائشه وي وما رايته اكثر صياما منه في شعبان کې چې نبی کریم علیه السلام څونه روزي نیولې دای په دې میاشت کې دونه نه دي نیولې نو دې دا اته قسمه روزي شولې د دې نه نور روزي مور عائشه رضی الله عنها وي کله با جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم روزي شروع کړې روزه په ما به ځای نه ماتي کله با روزه شروع دی ورځې نو وای کله به داسې وکړ یوم الاثنين بروجو یوم الخميس بمرو یوم الثلاثاء بمروجو یوم الاربعاء بمروجو په یوم الخميس بمروجش کله به یوم الخميس روجو ونیوله به څلور نیول د جمعې روزه په ځان نه نیسي کبخ کې روسته ته روزه ونیسي به شي نیولې یا دغه یو د عبادت ورسته او د تاریخ برابر شو نو د سببي عبادت ویلې کی دا روزي نیول زما ورونو او امام بیهقي
الله دې رحم پې وکړي. یو کتاب یې لیکلی 9 جزه کې السنن الکبرى د امام بیهقي. طلاب علما یې وګورئ، پیداناک کتاب دی. دې کې امام بیهقي د محمد رسول الله د روجو داسې فهرست لیکلی دی چې دا صحابي وایي دا یې روجې ونیولې، دا یې ونیولې، دا یې ونیولې، دا یې ونیولې. حیران به شي ورته چې الله دا تا څنګه انسان پیدا کړی. که په مقام د جهاد کې وګورئ، که په مقام د اخلاقو کې وګورئ، که په مقام د سخا کې وګورئ، که په مقام د عبادت کې وګورئ، که په مقام د رجوع کې وګورئ، که په مقام د حج او د عمرو کې وګورئ، نو ته به وایې چې دنیا کې الله یو انسان نه دی پیدا کړی په مثل د محمد رسول الله باندې. او په دې کافرو هم ګواهي کړې ده والفضل ما شهدت به الاعداء. او د هغه نبي ژوند، د هغه نبي زندگی دا زمونږ ستاسې لپاره منشور حیات دی. انشاءالله که الله ژوند راکومه نو آینده جمعه کې د نفلي رجوع بعضې آداب دي، داسې بیانوم به تا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.